السلام علیکم، جاوید بختیار یم. څنګه کولی شو په اکسل کې داسې د وی بی ای کوډ جوړ کړو چې که چیرې له موږ سره خالي شیټونه بې جای شیټونه څوک اخلي نو هغه شیټونه باید اتوماتیک ډول ډیلیټ کړي ایستی کړي. فار اگزامپل ما یو ریبون یا ټیپس ورته اخیستی ده. په دې ټیپ کې چې ده دا یو بټن ده راسره، ما سره دا شیټ 15 چې ده خالي ده، ډک ده. 9 چې ده خالي ده، دا خالي ده راسره، او دا ډک ده، دا ډک ده. اوس وایم که خالي شیټونه هر څوک څونه اخلي نو په دې یو بټن وهلو سره باید هغه شیټونه څنګه سي ډیلیټ سي. یعنی زه یوازې کلیک ور باندې کوم او هغه شیټونه ډیلیټ سو. بیا راځم دا شیټونه اخلم، یو څوک خالي شیټونه اخلي ګډوډي جوړوي نو زه بیا بیرته په دې باندې کلیک کوم، ډایرکټلی ټول راته ډیلیټیږي. یعنی څنګه موږ کولی سو خالي شیټونه ډیلیټ کو. تاسو دې ته ګورئ، زه فقط بټن وهم هغه اتوماتیک ډول ټول ډیلیټیږي. د دې کار لپاره به موږ څنګه کولی سو دا کار وکړو. فار اگزامپل دلته له ما سره دا یو ورک بوک ده، بوک 3 ده. په دې شیټ کې یو څو ډیټا شته راسره، او په دې کې هم شته یو څه ډیټا راسره، او په دې کې خالي ده راسره، دا خالي ده راسره، او دې کې هم داسې یو څه ډیټا شته راسره. دا ډیټا سره زه څنګه دا کولی سم چې داسې بټن جوړ کړم په دې ریبونو کې چې هغه اتوماتیک ډول خالي شیټونه ډیلیټ کړي. دا په اکسل کې موجود کمانډ نه ده، دا به د وی بی ای په ترو ته جوړوي. نو دا به څنګه کوي، وی بی ای ته به راسي او دلته به راسي موجول به نوی واخلي، په دې به کلیک وکړي نوی موجول، او دلته به نوم ورته ورکړي. زه څه نوم ورته ورکوم، زه سب ډیلیټ بلانک شیټس. او دلته د ویریبل لپاره د دې لپاره چې دا لوپ کوي دا باید لوپینګ وکړي، وچرخیږي. یعنی دا هر شیټ چک کی، دا هر یو شیټ وګورئ چې په دې کې څونه ډیټا پرته ده، نو هغه ډیټا به حسابوي چې کوي به شاید ډیټا شته که نشته. نو که ډیټا و پرېږدي به، او که چیرته ډیټا نه و پکې خالي و نو هغه به ډیلیټوي. نو د دې لپاره زه دا هر یو اوبجیکټ ده او دا بوکس ده، دا کولیکشن ده. نو دا اوبجیکټ یا کولیکشن اچوم په دې بوک کې چې وچرخیږي، یعنی لوپینګ وکړي او چک کړي. نو زه ورته دا میسج از ورک شیټ، زه ورته فار ایچ اس ایچ ان ا اکټیو یا داسې ورته دیس ورک بوک. فرق نه کوي، دا دواړه یو هغه ته پوینټ کوي، یو بوک ته اشاره کوي. زه ورته اکټیو ورک بوک ډاټ شیټس. په دې شیټونو کې د لوپ وکړي دا اس ایچ، او دا اس ایچ په دې شیټونو پراپرټي اخلي. نو زه دلته راځم نیکسټ اس ایچ، زه وایم دا شیټ وګوره په دې کې ډیټا شته که نشته. موږ سره خو دوه فنکشن دي د کاونټ لپاره، یو کاونټ ده، یو کاونټ یا کاونټا ده. کاونټ سیده یوازې نمبرینګ ویلیو حسابي، او په ټیکس باندې فالس ریټرن کوي، نو یعنی نه حسابي، زیرو ریټرن کوي. او که چیرې زه وغواړم ټیکس حساب کوم نو کاونټې کاروم. نو زه داسې ورته وایم په دې کې دلته د اکسل خپلې فنکشن له ورک شیټ ډاټ فنکشن څخه کاونټې کال کوم، او په دې اس ایچ کې دی وګرځېږي که نه، د اس ایچ کې چې څونه سیلونه دي دا د ټول وګوري. او که چیرې د دې کاونټ مساوي له 0 سره دین څه وکړي، اف ورزاب کوم دین څه دی وکړي که نه. کله چې پکې وګرځي او په دې شیټ کې 0 ډیټا پاینټس و، یعنې شیټ خالي و، ډیټا بیخي نه وکړي که نه، نو بیا څه وکړي، اس ایچ ډاټ ډیلیټ. هغه شیټ چې اوس لوپینګ کې د هغه اوبجیکټ کریټ شوی ده هغه دې راته ډیلیټ کړي. د دې ډیلیټولو بعد ماته یو میسج راکړي، څنګه میسج باکس ډیلیټډ شیټس. او دا هر ځل ډیلیټ په بیا له موږ څخه دا غوښتنه کوي چې آیا ته غواړې ډیلیټ کړې. نو د شیټ پوښتنه باید ما نه ونه کړي چې هغه خالي ده، باید اتوماتیک ډول ډیلیټ شي. نو زه ورته اپلیکیشن ډاټ ډسپلی الرټ ایکوال ټو فالس. دا ماکرو ده له ما سره، زه چې کوم دا مکمل ډول کار بند کوي. نیکسټ دلته انډي پلا کوم، او بیا راځم بیرته په دې باندې کلیک کوم، دا کوم بالکل ډیلیټ ټول شیټونه. اوس ګوره زه نوي شیټونه اخلم که نه،
خو دا ماکرو خو زه له دې ځای نه رن کول دا یو مشکل کار ده که نه. شیټونه ډیلیټ سول او ماته میسج راکړو. زه وایم دلته یو ریبون ورته جوړوم یا ټیپ ورته جوړوم چې په هغه کې یو کمانډ په ډول کار وکړي. نو آپشن ته راځم یا په دې باندې رایټ کلیک کوم یا ستاسو خپله خوښه ده په دې کلیک کوم او زه نیو ټیپ اخلم او دې ټیپ ته زه رایټ کلیک کوم نوم ورته بدلوم او دې ته ورکوم بختیار جاوید بختیار ورکوم که نه او بیا څه ورکوم اوکې کوم. په دې کې تیار ګروپ ده خو دا ګروپ څه ورکوم رینیم کوم دې ته نوم ورکوم جی بی او په دې کې دا ماکروس ما ریکارډ کړي دي دلته دي را سره او دا یو اډوم دا به در سره سلیکټ بیا به دا ورته را اډ کې صحیح که دا نو سلیکټ بیا کار نه کوي دا باید می سلیکټ او دې ته نیم نه چینجوم بلکې آیکن چینجوم زه ورته وایم داسې ډیلیټ دا اپشن کاروم اند نو کې کوم. ما سره جاوید بختیار په نامه باندې یو ټیب اضافه شوی ده دلته کلیک ور باندې کوم بس اتوماتیک ډیلیټ وس په ډیټا نست شیټونه نست خالی کنه په دې کلیک کوم په دې کلیک کوم او بیا راځم بیا ډیلیټ وهم ټول راته ډیلیټ شو. بیا چې هر څونه شیټونه که هر څونه خالی شیټونه واخلي د هغه ګډوډ شیټونو د منظم کېدا لپاره داسې یو کمانډ ده. دا میسج اوکې کوم دا د وی بی ای کوډ ده د دې ډیر سمپل ده. دا الرټ د دې لپاره د سي د کوډ د ډیسپلی میسج چې موږ تراکې دا غو مخنیوي وکي او دام د دې شیټ یو اوبجیکټ جوړ کړی ده یعنی یو اوبجیکټ رن ټایم کې راته جوړ سي او دا هر شیټ موږ وای په هر شیټ ته دی د دې اکټیو باکس د هر یو په نوبت پراپرټیان ورواچي نو هغه پراپرټیان دغه سیل نه موږ چې کوم مقایسه کوي چې آیا دا صفر کیږي یعنی ډیټا په دې کې صفر د نو هغه د ډیلیټي راته